یو محترم پوښتنه کړې ده، وایي په دې موجوده وخت کې په دې ښارو کې په دې بیت الخلاګانو کې خلک د قضای حاجت وروسته یا د بولو کولو وروسته فورا استنجا وهي او دغه استنجا په اوبو باندې وهي. دغه استنجا روا ده که نه ده روا؟ محترمه، په اوبو باندې خو استنجا روا ده او سنت هم په ادا کیږي، خو په دې شرط چې دا یقین راسي چې نور د بولو څاڅکي ختم سوي دي، درېدلي دي، بول نه راوځي. خو په ښارو کې ډیر مسلمانان د دغسې اعمالو سره لاس و ګریوان دي. د اودس وچول یو څه وخت غواړي، خصوصا د هغو خلکو چې عمرونه یې زیات وي، د پاخه عمر خلک وي، نو اودسونه یې ژر نه وچیږي. پر دوی لازمه ده چې خپل اودس وچ کړي، زړه بېغمه کړي، دا یقین سي چې اودس نور بالا وچ سوی دی، بیا به استنجا وهي. او که چیرې دی فورا د قضای حاجت وروسته یا د بولو کولو وروسته په هغه بیت الخلا کې استنجا وهي، نو دغه استنجا یې نه صحیح کیږي، نو بیا لحاظه لمونځ نه صحیح کیږي. نو پر هر مسلمان باندې لازم دی چې اول خپل اودس وچ کړي، زړه بېغمه کړي، دا په یقین ورته ثابت سي چې نور اودس وچ دی، بیا به خپل استنجا وهي. ښه خبره دا ده، حل لاره یې دغه ده چې دغه موجوده وخت کې چې دغه په ښارو کې دغه خلک اوسېږي، پاخه تعمیرات یې دش نه وي، نو د قضای حاجت وروسته یا د بولو کولو وروسته باید راووځي، وګرځېږي، چې اودس یې وچ سي، بیا د استنجا ووهي، او یا دې په هغه بیت الخلا کې ودرېږي، قدم دې ووهي ځای پر ځای، د اودس په وچولو کې دې کوښښ وکړي چې زړه یې بېغمه سو، دا یقین سو چې اودس مې وچ دی، بیا به استنجا ووهي. رد المحتار اول ټوکه صفحه 248 او فتاوای هندیه اول ټوکه صفحه 48 او مجموعة الفتاوى اول ټوکه صفحه 280.